موږ د ځوانو توفیق وکړي چې نور هم داسې ډېرې غونډې ولرو. 1404 کال کې موږ تقریبا تر 10 پورې پروژې په پلان کې نیولې وې چې هغې دې پوره موږ انکشافي بودیجه چې هغه 2.5 میلیونه په نظر کې نیولې وه. د هغې جملې څخه یې دا د شرقي پروژه هم وه چې په دې کې تقریبا 1400 متره په طول سره سړک موجود و او ترڅنګ یې په اساسي ډول لښتي رغول شوي. د هغې طول هم تقریبا 600 متره دی. ترڅنګ یې 2 پلچکونه هم جوړ شوي دي او د اکبر نصرت ساختماني شرکت له لوري کارونه مخته تللي دي. 29 میلیونه په دې باندې مصرف راغلی ده. نو د دغې پروژې ټول کارونه هغه که د تطبیق دی، نظارت دی او همدارنګه ډیزاین او برآورد دی، دا هم د ښاروالۍ د تخنیکي ټیم له لوري شوي دي او عملاً تاسو نن د دې ګټې اخیستنې مراسم لرئ او انشاءالله کوشش به کوو چې په 1406 انکشافي پلان کې موږ د شرقي پروژې پاتې برخه هم تکمیل کړو. دغه برخه د ښار چې هغه تقریبا فلج حالت کې وه، ځکه سړکونه په دې کې په اساسي ډول نه و رغول شوي. دلته ښاریان ډېر په تکلیف وو او نن عملاً تاسو وینئ چې سړکونه جوړ شو. دا چې مخکې مو هم یادونه کړې وه، په 1415 کال کې موږ نږدې 10 پروژې لرو. تقریبا 292 میلیونه انکشافي بودیجه هم په نظر کې ورته نیولې ده. تر ډیره به انشاءالله د ښار داخل سړکونه جوړ شي، وبه رغول شي او کوشش مو دا دی چې 1406 کال په جریان کې موږ ښار ته داخلېدونکي سړکونه په نظر کې ونیسو او هغه تکمیل کړو جوړ. نن چې موږ کسو د خوست په ښار کې یوه ښکلې افتتاح، ښکلی زیره ده. دغې بلند منزلو په عموم کې د ټولو خوست میشتو دغه سړکونه ډېر خراب وو. د منطقې هغې خرابه کړې وه. د موقعیت حالات تاګ ارتاګ د ولس دپاره، مریضانو دپاره، د عام ولس دپاره. نو نن چې موږ کسو ډېر یعنې په جهاني سویه، په لوړه سویه د ښکلي سړک جوړ شول چا چوپیر په دې ساحه کې. نو ډېره ښکلا دو، د منطقې ته ډېره ښکلا وربخلې دو او خدای نه امید لرو د ښاروالۍ ته نه هم دا غوښتنه هم لرو په آینده کې چې نور هم د خوست دپاره داسې ښکلې ښکلې چارې وکړي، د ښکلې ښکلې سړکونه موږ ته جوړ کړي. نور هم ډېر د خوست کې ډېر ضرورتونه شته. دا د ښاروالۍ یوه توجه بله غواړو، دا عمومي بهر سړکونه چې دي، مثلا خلبسات دپاره علي شیر طرف ته چې روان دي، دا سړکونه غوړې ټولې اوبه وړي دي. نو دا سړکونه ایمانځسي جوړ شوي دي. نو ډېر کم هغه سره اوس جوړېدای شي، خو که هغې ته توجه ونه شي هغه سړکونه بیا موږ ډېره سرمایه هم لګېږي، ډېر تکلیف به موږ کوو. مننه کوم ډېره ډېره د ښاروالۍ نه چې موږ ته دا سړک دوی په هغې کړی ول. ډېرې سختې چې کړی به وي، وطن به هر وخت چې کړی وو، بس ډېر ښکلی سهولت راولو. هلکه په سهولت کې شول، موټره په سهولت کې شول. مخکې دومره چې کړی به وي چې موږ به چا خبره چې چې کډو کې تلای نه شو. دوی نه ډېره مننه کوم چې موږ ته دا سړک دوی جوړې کړی. دا دې خوشحاله لري، خدای دې وکړي چې نور ارزو یې که همداسې ابدي سړک یې جوړې کړي، ښه خدمت وکړي وطن ته.